السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول نه مخکې راځي. ویور نن موږ چې کوو چې موږ به د خپل چینل کم ویډیو څومره ټایم کته شوی ده، په کم ځای کې کته شوی ده او ایوریج ټایم چې زموږ د ویډیوګانو څومره ده او کم کسانو کتل ده، کم ډیوایس نه کته شوی ده، موبایل نه کته شوی ده، ټیبلټ نه کته شوی ده، کله کمپیوټر نه کته شوی ده. دا ټول به ګورو. راځئ چې اوس شروع کوو. را به شو دې چینل ته بیا کریټ سټوډیو، په کریټ سټوډیو باندې به کلیک وکړو او د هغې نه بعد به بیا راشو انالیټکس ته چې مونږ کله راشو په دې باندې کلیک وکړو نو بیا به اول په سر باندې اوورویو دا زموږ سره زموږ د چینل چې د هغه اوورویو دی نو دا زموږ سره دی واچ ټایم چې دی هغه 73 منټ دی او ایوریج ویو ډیوریشن چې دی هغه نو 47 دی د هرې ویډیو دپاره، 47 سیکنډ دی او بیا چې دی لایکس چې نو هغه 12 لایکس میلاو شوي، ډس لایک 0 دی، کمنټس چې دی 3 دی، شیر چې دی 17 کسانو شیر کړله او ویډیو پلی لسټ چې دی نو هغه 9 دی او سبسکرایبر چې دی نو هغه مونږ ته په دې هفته کې چې دی نو 3 میلاو شوي دي. بیا ایرن منی فرام فیسبوک چې دی نو هغه 11 کسانو کتلې ده، 15% خوږي مونږ ته ویو چې نو هغه هم 11 کسان دي او 12% دي او لایکس چې نو هغه 2 لایکس میلاو شوي دي په هغې باندې، کمنټس پې 0 دي، کمنټس پې نشته. دا د هرې دغه شان د ټولې ویډیوګانې مونږ دا کتی شي. بیا زموږ سره دی MS Word ټوټوریل پارټ 4 چې زموږ سره دی نو په هغې باندې چې یو راغلی زموږ سره او 8.7% زموږ سره د هغې فیصد خویه کېږي او 8 واچ ټایم دومره دی 7 منټ کته شوی دی او ویو چې دی په هغې باندې 8 راغلي او لایکس چې نو په هغې باندې 2 دي او کمنټس پې 0 دي. نو په دې طریقه باندې بیا ټرافیک سورس چې نو هغه چینل پیج د طرفه پې چې دی 42% راغلي 42 او بیا ایکسټرنل چې دی 17% دي او بیا براوزر فیچر چې نو هغه 11% دي او ادر چې نو هغه 30% دي. او بیا په دې طریقه باندې چې دی مونږ کته راشو د اوورویو نه ریل ټایم ته نو ریل ټایم کې بیا مونږ مور په ډیټیل باندې دا کته شو. بیا دا چې دی لاست 48 هاور کې چې دی 48 غنټو کې 48 هاور کې چې دی اسټیمیټ ویو چې دی نو هغه 21 دي او بیا د لاست 60 منټ کې اسټیمیټ ویو چې دی نو هغه 60 منټس نو په هغې کې 1 راغلی، دا هاور دی او دا منټس دی. بیا دی ورپسې زموږ سره ویډیوز چې دی نو هغه اسټیمیټ ویو چې دی نو هغه صرف په دې باندې بس 2 ویو چې دی نو هغه راغلي how to delete videos from YouTube in پښتو او بیا چې د اسټیمیټ ویو لاست 60 منټ چې دی نو هغه صرف په دې باندې راغلي MS Word ټوټوریل ان پښتو پارټ 9 په دې باندې صرف راغلي دي. بیا د دې ځینې مونږ چې کولی شو چې ډیوایس ټایپ د کم ډیوایس نه چې دی زمونږ ویډیو کته شوې ده نو د موبایل فون نه کته شوې ده 10 کسانو کتله، ټیبلټ نه 6 کسانو کتله او کمپیوټر نه چې دی 5 کسانو کتله. بیا د موبایل فون نه په کمنټس چې دی هغه لاست 60 منټ کې چې دی هغه یو ویو راغلی، ټیبلټ نه په 0 دی او د کمپیوټر نه په 0 دی. بیا اپریټنګ سیسټم نو اپریټنګ سیسټم نه چې دی انډرویډ وینډوز چې دی نو هغه زموږ سره 5 ویو دي. دا مونږ چې کو جغرافیک چې دی جغرافي زموږ سره چې د کم ملک نه پرې راغلی دي، د پاکستان نه 17 په 48 غنټو کې 17 ویو دي، په انډیا نه 3 ویوز دي او د بنګلادیش نه چې دی 1 ویو دی زموږ سره. د پاکستان نه په 1 کمنټ شوی دی او انډیا او بنګلادیش چې دا هغه زموږ سره 0 دي. بیا زموږ سره لاست ورپسې پسې دی بیا واچ ټایم ریپورټ نو لاندې بیا چې دی واچ ټایم، په دې واچ ټایم به کلیک وکړئ او واچ ټایم ریپورټ چې تاسو چې کولی شئ. بیا زموږ سره دی واچ ټایم منټس چې هغه 73 منټس کتلې زموږ ټولې ویډیوګانې چې دي او ویو چې دي هغه په هغې باندې 93 راغلي، 93 ویو پرې راغلي. دا بیا مونږ بای چارټ مونږ چې کولی دا مونږ سره په لاین چارټ کړی اوس مونږ ته دا ښایي چې د چې 28 2018 باندې 6/28 2018 باندې څومره شوی دی، بیا د هغې نه په 36 2018 باندې څومره شوی دی، 7/2 2018 باندې څومره شوی دی او په 7/4 2018 باندې څومره شوی دی. دا که تاسو بل چارټ باندې چې کول غواړئ مونږ چې کوو په پای چارټ باندې نو په پای چارټ کې دا موږ سره په دې پام کې ښایي، په دې طریقه باندې ښایي چې 30 باندې چې دی 30 منټس او 19 سیکنډ نو دا په دې طریقه باندې مونږ بیا د دې راپورټ په دې کې چیک کولی شو. بیا زموږ سره د ویډیو چې دی زموږ سره دومره دي 11% او دغه په دې طریقه باندې بیا مونږ دا ویډیوګانې ټول ریکارډ چې دی هغه چیک کولی شو. بیا ورپسې زموږ سره د امپریشن اینډ کنټرول ټرای سټوډیو بیټا په دې باندې مونږ کله کلیک وکړو
دا بیا زموږ سره هغه اوورویو راغی واچ ټایم چې دی 75 منټس ویو چې دی هغه 97 او سبسکرایبر چې دی موږ ته په دې هفته کې چې دی 3 میلاو شوي دي او ریچ ویور چې دی نو هغه دومره دي 746 چې دی هغه رسېدل ده خو چا کتلی نه راغی. بس امپریشن کلیکس چې دی تو ریټ نو هغه 7.0% دی او بیا چې دی ویو چې دی هغه زموږ سره ډن شوي او یونیک ویور چې دی ناشنا چې کوم ویورس راغلي نو هغه زموږ سره دي 27. بیا د انټرسټ ویور چې دی نو کته بیا موږ دا ټریفک سورس چې دی موږ چې کولی شو چې چینل پیج باندې چې دی نو هغې باندې زموږ سره 41.2 راغلی ایکسټرنل چې دی نو هغه 16.2 راغلی او براوزر فیچر چې دی هغه 10.7 راغلی یوټیوب سرچ چې دی نو هغه 10.6 راغلی نوټیفیکیشن چې دی دومره راغلی دي. د دې نه بیا موږ ټولې ویډیو دا ریکارډ چې کولی شو. انټرسټ ویور چې دی نو هغه زموږ سره ایرن منی باندې 12 راغلی ټیلینار اپ باندې 10 راغلی په دې طریقه باندې بیا چې دی نو دا موږ چې کولی شو. بیا چې دی بل آډینس چې دی نو بل آډینس نو یونیک ویور دا دی او ایوریج ویور ویوز پر ویور چې دی زموږ سره 3.6% دی او بیا سبسکرایبر چې نو زموږ سره 3 میلاو شوي دي. بیا سعودي پاکستان 75.4% او سعودي عربیه چې دی 9.5% او یونایټډ سټیټ چې دی هغه 4.5% دا زموږ سره راغلي. جنډر چې دی نو جنډر زموږ سره ځای نه شو کوي او بیا چې دی نو انګلیش سبسکرایبر چې دی دا چا نه شو کړلی په دې کسانو کې چې دی 97.5 کسانو چې دی هغه سی چې دی کیپشن هغه چې دی نه سلیکټ کړی او 2.5 چې نو هغه پکې سب ټایټل چې دی هغه سلیکټ کړی دی. دا زموږ سره زموږ چینل ټول ریکارډ او انشاءالله سبا بیا نور د غاړو